د مجنون لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د مجنون لنډې کیسې لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندوره له درد مینې او تلوسې څخه ډکه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. زما نوم عمر دی. وختونه کېدل چې له وزګارتیا کړېدم. د ورځې به ویده وم او د شپې به د همدې کار او روزګار اندېښنو پر سر اخیستی وم. ډېرې داسې شپې سهار شوې چې د لمر وړاندې مې پر خپلو سترګو ولیدې. هغه وخت چې ډېر کم خلک ویښ پاتې کېدلی شي. مازدیګر و، نوی له خوب پاڅېدلی وم چې مور مې کوټې ته راغله او په خبرو کې وویل د خلکو اولادونه وګوره، دغه وخت له وظیفې کور ته راځي. زموږ د خان صاحب ورځ دا وخت پیل کیږي. چوپ شوم، هیڅ مې ونه ویل. مور نشوی درکولی چې زما هم کور کې زړه تنګ دی. لاړم د کور مخې ته تر ناوخته ماښام ناست وم او په زړه کې مې ژړل پر خپل بخت، پر خپل حال او ژوند. ماښام تیاره و، 8 بجې کېدونکې وې چې کوچنی ورور مې راغی او راغږ یې کړ. عمر لالا، ادې وایي راشه ډوډۍ تیاره ده. اوس هلته څه بلډینګونه جوړوي چې په ساعتونو ورک یې. ما ورته ویل سمه ده درځم. لاړم، د مور د سترګو د خاطر لپاره مې لږ څه وخوړل. که نه اشتیا خو ډېر وخت کېدله ما خفه وه. وروسته له ډوډۍ خوړلو مې د ماخوستن لمونځ وکړ او همداسې د خپلې خونې کړکۍ سره ناست وم. وخت تېرېدو شپه پخه شوه. تورې وریځو سپوږمۍ خپله غېږ کې پناه کړه. په کړکۍ مې سر ایښی و چې د لاندې نه یو قسم غوږونه تر غوږ کېدل. لږ مې واورېدل. ژونده، زه چیرې یم؟ دلته څوک شته؟ صبر مې ونه شو، ورښکته شوم. بې له دې چې شور جوړ کړم پټ له دروازې ووتلم. یو کس تر سترګو کېدو شاته یوه بوجۍ اچولې وه. ځان سره مې وویل لکه چې پوډري دی. بیرته راوګرځېدم د کور خواته چې غږ یې وکړ. زه پوهېږم، هو پوهېږم. ما ورته ویل په څه پوهېږې؟ هغه راته ویل په دې پوهېږم چې تا ماته د پوډري او معتاد ګمان وکړ. ما ورته ویل ولې معتاد نه یې؟ د دې خبرې سره له خپلې شاته بوجۍ یو کتابچه راوویستله او را یې کړه او راته ویې ویل واخله هسې زما په درد نه خوري. دا ووایه، بیا ووایه چې زه پوډري یم او که نه. لاړم، کتابچه مې ځان سره واخیسته. څه ناڅه خوښ شوم، ځکه د ما خوښېدل چې د نورو ورځني یادښتونه ولولم او دا خو بیا په اجازې سره و. کوټې ته دننه شوم، غوښتل مې ګروپ بل کړم چې برق نه و. خپل لاسي چراغ باندې مې کتابچې ته رڼا کړه. خړ ګرد پرې پروت و. ټک مې ورکړ، خړې خاورې ترې پورته شوې چې یو نوم مې تر سترګو شو، مجنون. کتابچه مې څه ناڅه صفا کړه. تیاره وه، زه هم کیسه کې نه شوم. همداسې مې کېښوده او د تل په څېر د کړکۍ څنډې ته ناست وم او اندېښنې مې کولې. داسې ساعت نیم ساعت وروسته به مې یو نظر د خونې منځ ته وکتل. نور به مې نظر بیرون خوا و چې د خونې منځ ته مې وکتل چې د چارجر ګروپ څرک وهلو. خوشحاله شوم او ګروپ مې بل کړ. کتابچه مې راواخیسته، خلاصه مې کړه. لومړۍ پاڼه تشه وه. دویمه پاڼه مې خلاصه کړه. لیکلي وو که څه هم موږ بهرانیانو غوندې له ماشومتوبه ورځني یادښتونه نه لیکو او دا فرهنګ زموږ منځ کې کم لیدل کیږي، خو خیر، زه د 20 کالو په عمر پیل کوم. هغه د مشرانو خبره نیک کار کې به ناوخته کوو نه. فکر کوم دا متل هم رانه غلط شو، خو خیر د مشرانو خبرې دي. موږ کشران یو، موږ خو غلطي کولو ته جوړ شوي یو. نو زه به ځان در وپېژنم، که څه هم ورځني یادښتونه شخصي وي، خو څه خبر کومه ورځ به یې بل څوک لوستلو ته اړ شي. زما نوم ظاهر دی. هو، همداسې بیا څنګه چې ظاهر کې یم، باطن کې هم یم. دوه مخیتوب مې نه دی زده، څه چې زړه کې لرم په خوله هم دي. ځکه خو ډېر ملګري رانه خفه کېږي. هم چې سپینې خبرې کوم، خو هغوی بیا ظاهر باندې خپل خفګان نه ښکاروي. خود صفتي رانه ونه شي، زه پر دوی خرچې کوم. خبره راغله زما د تعلیم. ما 12 کاله ښوونځی ویلی، تر څنګ ما د خپلې مینې له وجې چې سافټویر سره مې درلودله هم درسونه ویلي دي. او دا ورځني یادښتونه چې ما پیل کړل، دا یو خاص دلیل لري. هغه دا چې 2 هفتې کېږي پوهنتون مې پیل کړی او خبره د زړه ده. 2-3 پاڼې تشې وې، شاید دلته یې څه لیکلي وو. داسې ښکارېدې چې شکولې وې له کتابچې. خیر، بله پاڼه مې واړوله.
ما ویلی و چې زموږ عادت نه دی دا یادښتونه لیکل خو خاص ستا لپاره لیکم ځکه ستا له چلند ښکاري چې ته به زما نشي بیا دا کتابچه در کوم کیدای شي زما په لیکنو زما سره مینه پیدا شي خو ظاهر د ماتې خوړلو سړی نه دی 4 هفتې پوره کیږي چې پوهنتون مو پیل کړی دی او زما مغز کې ټکی نشته یو دا چې تورې تختې ته ګوري زه د هغې د مخ هندارې ته بل دا چې دا رشته اصلا زما خوښه نه ده ظاهر اصلا پوهنتون ته نه دی جوړ ځکه بیل ګیټس غوندې یم خیر د نن ورځې کیسه به ولیکم سهار 8 بجې پوهنتون پیل کیږي دا چې زما عادت دی سهار د لمانځه وروسته خوب نه راځي او نه ویده کیږم تر 7 بجو خو په یو رقم وخت تیروم وروسته له هغه بې د چایو خوړلو له کوره راوځم ځکه کور کې خو ټول تر ناوخته ویده وي 7 دقیقې پوهنتون ته ورسېدم د پوهنتون له کانتین مې د خوړلو لپاره چای او بسکټ راوړل سیم ته راپورته شم چې ګورم هغه سیم کې ناسته ده نور څوک هم نشته غلی لکه یو شریف هلک غوندې کېناستم نه مې غوښتل د هغې مخکې شوخي وکړم خو څه وکړم رک رک کې مې شوخي ده ځان سره مې سندره زمزمه کوله چې یو دم رایاد شوم چې کتابچه مې هم له کوره ځان سر نه ده راوړې ومې ویل واه بیخي له غړ راغلی یم باید اوس کتابچه راوړم له سیمپ وتلم چې هغې غږ وکړ هی هلکه ما ورته وویل هی جلی څه شي دي هغې راته وویل که لاندې کانتین ته ځې یو څه راته راوړه زه نشم تلای هلکان دي هلته ډېر ما ورته وویل هو زه خو ځم جلی راته یو 50 راوویست ما زړه کې وویل ګوره غیرت کې مه راځه دا واخله یادګار یې وساته پیسې مې ترې واخیستې او روان شوم کله چې کانتین ته ورسېدم رایاد شول چې ما خو ونه پوښتل چې څه غواړي خو کتابچه مې واخیسته بیرته سیم ته لاړم غږ مې وکړ پرې هی تا څه غوښتل ما ته دې ونه ویل هغې راته ویل پرېږده یې اوس یې مه راوړه ته هم ریشخند وهې ما ویل ته به نورو غوندې نه یې ما ورته ویل ښه پیسې اوس بیرته غواړې هغې راته وویل نه نو تا ته یې پرېږدم جیب باندې مې لاس ووهلو تر څو یو بل 50 ورکړم او دا زما سره پاتې شي خو جیب کې مې زرګون وو حیران وم خو یو دم ورغلم 1000 روپۍ مې ورکړې هغې راته وویل ما 50 درکړې وې دا خو زرګون دی ما ورته ویل نه ما ته دې همدا راکړی و که نه هغې راته ویل نه 50 وې ما سره 1000 روپۍ بیخي نشته ما ورته ویل همدا و راشه تلاشي وکړه ما سره خو 50 نشته زړه نازړې د سکول کې واچولو چوپ و څه یې ونه ویل د پوهنتون د رخصتۍ وخت کېدو ټوله سیم ووتل زه په تمه وم چې هغه ووځي بیا به ځم خو سیم خالی شو هغه پر خپل ځای ناسته وه زه هم روان شوم چې فکر ونه کړي چې دا زما لپاره سیم کې دی چې له دروازې وتلم هغه هم زما په لوري را روانه شوه او راغږ یې کړ ګوره داسې ولې کوې زه پوهېږم هغه پیسې زما نه دي ما ورته ویل ته پرېږده یې ما ویل که کومه مهمه خبره ده را منډه مې کړل او روان شوم ترې دروغ ویل هم سخت وي وروسته له مودې د دې یادښتونو په لوستلو خوب راغی بله پاڼه مې واړوله تشه وه صرف یو زوړ 50 پکې پروت و ومې ویل شاید همدا هغه 50 وي کتابچه مې وتړله او ویده شوم ډېره عجیبه وه د ټولو ورځې په خوب سربیره بیا هم د شپې ویده شوی وم خو هیڅ له لوستلو نه مړېدم سهار مې مور را باندې غږ وکړ لمونځ مې وکړ پر جای نماز ناست وم ور مخکې شوم د بالښ له سر مې کتابچه راواخیسته پاڼې مې واړولې پرون جمعه وه ځکه مې لیکنو ته هم رخصت ورکړی و د پنجشنبې د ورځې لیکنې به اوس وکم نو پنجشنبې ورځ اول وار و چې ناوخته سیم ته لاړم خو پوهنتون ته وخت رسېدلی و کتابتون کې وم د یو کتاب په لوستلو بوخت وم ځکه ناوخته شوه سیم ته چې دننه شوم کومه چوکۍ باندې چې زه کېناستم هغه باندې بل کس ناست و مجبور وم د مخې قطار ته لاړ شم چې زما ډېر بد ایسېده د هغې 2 قطاره شاته چوکۍ کې کېناستم د تل په څېر د خپل قلم سره په لوبو بوخت وم درس نو چېرته له ما کېږي اول ساعت تیر شو د تفریح وخت و ټول به وتل خو له ما دا د ماشومانو کارونه نه کېدل چې په چپسو پاپړو ځان وشرموم سیم کې ناستم یو څو نور ټولګیوال هم وو هغوی هم دهلیز ته ووتل هغه هم تللې وه زه له چوکۍ پورته شوم خپل آخر د پاچاهۍ چوکۍ ته روان شوم چې هغه هم سیم ته رادننه شوه لاس کې پارسل و چپسو پکې زه هغسې ورته جام پاتې وم کتل مې ورته چې یو دم یې وویل خورې ما ورته ویل څه
هغې راته وویل چپس خورې که نه خورې نو لارې نه ایسته شه. ما وخندل وبخه پام مې نه و، جامو کې نه ځایېدم. راته ویې خندل او ست یې وکړ. بیخي پوه نه شوم چې پر ځمکه درېدلی یم که په هوا یم. وخت داسې زر تیر شو چې هیڅ پوه نه شوم څنګه کور ته راغلم. کور کې خپله کوټه کې ناست وم چې مور مې سر راښکاره کړ او راته ویې ویل ظاهره زویا ډوډۍ تیاره ده راشه. ما ورته وویل زه موړ یم هغې ست راته. خبره خولې نه ووتله خو نیمه کې مې تېره کړه. مور مې وویل څه د څه شي ست؟ ما ورته وویل هغه داسې وه مورې چې ملګري ست وکړ، ډوډۍ مې هغې سره وخوړله. مور مې راته وویل ښه ښه دارو دې شه زویه. ښایي زه لاړم. مور خو لاړه خو زه وږی هم وم. نو نس چېرته ګوري چې خوشحاله یې که خفه. مور دوی ډوډۍ خوړلې وه، مور لمونځ کولو. ما غوښتل پټ د پخلنځي خوا ته لاړ شم چې څوک مې ونه ګوري. د چا خبره غیرت کې راغلی وم. مور سلام ګرځولو زه برق غوندې د پخلنځي خوا ته لاړم. 4 طرفو ته ګورم خو د خوړلو لپاره هیڅ نه وینم. یو دیګي کې شړومبې وې، بې له څه کتلو مې په سر واړولې او خونې ته مې منډه کړل. ستړی شوم او ساه مې بنده کېده. همداسې پروت وم، خوب را باندې راغی. له پوهنتون رخصت شولو. موټر مې چلند کړی و، په تمه وم تر څو لږ ګرم شي حرکت وکړم. زموږ پوهنتون کې به اول هلکان رخصتېدل، وروسته نجونې. زما موټر تر څو ګرمېدو نجونې هم رخصت شوې. سمدلاسه چې ما حرکت وکړ هغه هم زما مخې ته روانه وه. ځان سره مې وویل ظاهره همدا یې وخت دی ګوره. بیا مې وویل نه که د موټر ورته ودرولو بد فکر به وکړي. خیر همداسې ترې تیر شوم چې د څنګ شیشه کې ګورم لاس ښوروي. یو دم ودرېدم، موټر مې ریورس کړ، شیشه مې ښکته کړه. ورته مې ویل ها څه وایې؟ هغې راته وویل وبخه زموږ موټر نن نشته او پنجشنبه د موټر هم نه پیدا کیږي، نو ته کومې خواته ځې؟ ما ورته وویل زه کوټسنګي پورې ځم. هغې راته وویل نو ما به هم ونه رسوې؟ ما ورته وویل سمه ده زه ثواب ګټلو کې بیړه کوم راپورته شه. موټر کې ناستو خبرو کې هغې وویل ته پوهېږې زما ته ډېر خوښ یې. حق حیران شوم. همداسې مې ورته کتل چې یوه چیغه شوه مخې ته دې ګوره ظاهره. خبره خلاصه وه. لوی ټیلر را روانو مخامخ چې بریک ته مې پښه کړه، پښه مې له کمپلې راووتله. نیغ کېناستم. 1 ساعت مې په خپل تور بخت سوچ کولو. بیا به خندا راغله چې دا څنګه خوب و. بس ومې ویل د شړومبو خوب هم زورور دی. تر همدې ځای مې لیکنې ولوستې. مورکۍ مې غږ وکړ عمره راشه چې باران پیل نشي. وریځ پخه شوه، بام ته وخیژه او هغه شوتله راښکته کړه چې لمده نشي. لاړم شوتله مې راښکته کړه. د اسمان پړکهار و. بیرته مې خونې ته دننه شوم. د کړکۍ پر څنډه ناستم، کتابچه مې راواخیسته. ټک ټک آوازونه شول. پورته مې وکتل، پر شیشو ګلۍ لګېدله. د مور غږ له دهلیزه خپ خپ تر غوږو کېدو ویلي و خدایا دا ګلۍ خو به ډېر فصلونه خراب کړي. ما یادښتونو ته دوام ورکړ. نن سهار ټولګي کې د تل په څېر ناست وم. لا څوک نه و راغلي. له ځانه سره مې د رحمان بابا د غزل څو بیتونه ویل. اشنایي توره بلا د اشنا مشي، اشنایي توره بلا د اشنا مشي، جدایي به دې فنا کا فنا مشي. دغه غم به دې د زړه ولې کاغوڅې، دغه غم به دې د زړه ولې کاغوڅې، ګرفتار په درد او غم د جانان مشي. دا مې لا نیم ویلی و چې شاته مې وکتل، هغه دروازې سره درېدلې وه. زه داسې تک سور شوم، اول وار و چې تر تاثیر راندې راغلم. هغې وخندل او ویې ویل مین یې؟ چوپ وم، له خولې مې خبره نه وتله او زړه کې مې ویل ووایه ورته، ووایه همدا یې وخت دی. مغزو مې وویل نه که یې ونه مني نو هنګامه جوړیږي. نو دومره مې ورته وویل نه زما د رحمان بابا شعرونه خوښ دي ځکه. دا مجنون لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.